سرسایه مقدار سو دی څومره موږ سرسایه ورکو مخکنه جمله ما ویلي مو او بیا درته وایم چې د اوسکو په حساب سره که تاسو ورکوئ اوسکو په حساب سره د یو کس سرسایه 1400 روپۍ ده او دې حساب سره چې کله تاسو د یو کس فدیه ورکوئ کور کې مشران د روژې نه ده نیولې یا بیماره د روژې نه ده نیولې او روژه هغو نشي نیولی نو دې حساب سره فدیه راځي 42,000 روپۍ 42,000 روپۍ د یو کس فدیه به راځي او که تاسو د کجورو په اعتبار سره سرسایه ورکوئ ځکه دا 4 شیزونه حدیث پاک کې راغلي دي دویم شی دی کجورې په اعتبار سره ورکوئ نو تاسو به یو کس 700 روپۍ ورکوئ 200 روپۍ د یو کس او که دغه اعتبار سره یو کس فدیه ورکوي د پوره د میاشتې نو هغه د روژو فدیه به جوړېږي 21,000 روپۍ 21,000 روپۍ او دریم نمبر چې کوم شی دی هغه دی وربشې د وربشې په اعتبار سره د یو کس فدیه د یو کس سرسایه صدقه فطر هغه 270 روپۍ ده سکالی 280 روپۍ او دی چې کله په دغه اعتبار سره فدیه ورکوي نو دی به ورکوي 8,080 روپۍ 8,100 روپۍ 8,100 روپۍ دا به دی دغه ورکوي فدیه ورکوي او آخري درجه د غنمو ده چې کم سے کم درجه ده غنمو په اعتبار سره د یو کس سرسایه 150 روپۍ 1.5 روپۍ ده او دې کې چې کله تاسو بیا سرسایه ورکوئ فدیه ورکوئ د یو کس نو هغه 4500 روپۍ 4,500 روپۍ د پوره د میاشتې فدیه به جوړېږي خو زمونږ دا عادت دی د دین په اعتبار سره مونږ ټول نه لاندې دا وګورو چې کومه اخري درجه ده کټګري هغه مونږ ته وښایي چې هغه مونږ ادا کړو او د دنیا په اعتبار سره مونږ ځان له غټه کټګري وګورو بازار ته لاړ شو دکاندار ته چې کپړه راکړي مونږ ښه کپړه راکړه د دې نه ښه والی هغه راکړه د دې نه ښه والی هغه راکړه فروټ ګورو ما ځان له ښه دانه واخلو چې ښه دانه چې کوم دی دا راکړه ماله اگر چې د دې قیمت زیات والی نه وي هر هغه شی چې موږ اخلو غوښه اخلو نو ښه واله غوښه ماله راکړه هر شی چې موږ اخلو ښه شی اخلو دغه شان دغه دین په اعتبار سره موږ وګورو نو هر سړی چې تپوس کړي هغه اخري ماته وښیه نو چې کوم مالدار دی هغه دا زیات یې ورکوه چې د زیاتو مسکینانو سره تعاون وشي زیات تاسو ثواب میلاو شي کوم د الله توفیق ورکړی دی هغه دا زیات نه د کجورو اعتبار سره د ورکي کجورو اعتبار سره کم سے کم دی وربشو په اعتبار سره د ورکي 270 روپۍ دی یو کس د الله په دین باندې د الله په نوم باندې چې ورکوي الله به درې بدله زیاته راکوي ته چې زیاته خرچه کوي الله به زیاته راکوي پنجاب کې سندھ کې د خلق مخلوق لګیا دی مدرسې کې ملي مدرسې د هغو سره تعاون کوي هغه نظام چلي هغه الله ښه ډېره ورکوي او موږ چې څومره خزان راکاږو شومتیا کوو بل ځل تپوس کوي هغه د هغې نه ښه حالات خرابېږي نو د الله په لاره کې چې ورکوئ الله به ضایع کوي نه ځکه چې الله وایي که تاسو ورکوئ وما تنفقوا من خیر تاسو کوم شی خیر خرچه کوئ الله به د هغې بدله راکړي تاسو له نو دا یو څو مسایلو تاسو به بیان کړلو البته که وړوکی ماشوم دی هغه خپل مالداره دی په خپله نو د هغه د مال نه ادا کوي خو هم مونږ یو کس ورکوي چې ورکوئ کوم کس سرسایه ادا کوئ نو هغه نورو ته ووایي چې ستاسو طرف نه ما ادا کړله چې سرسایه په ځای باندې ولګي غریب خلق پکې څه خوراک ځان له واخلي یا بچو له پیزا او خوراک کې دومره تنګ نه لیکن د عامو خلقو په دې پر جګوري چې فلاني ځان له فلاني شی واغسته فلاني شی واغسته او زما ته ماله بابا کله بوټان اخلي کله ماله کپړې اخلي نو په هغه ټایم کې هغو سره تعاون پکار دی چې خپل ماشومانو له د دې منې څه شی واخلي ځکه دا اهم تعاون دی دې سره الله تبارک وتعالی تعالی ډېر لوی اجر راکړي چې تا مسلمان خوشحاله کو او د مسلمان بچی دې خوشحاله کو الله تبارک وتعالی وتا خوشحالي دنیا کې هم خوشحالي او قبر کې هم خوشحالي او په آخرت کې هم خوشحالي نصیب کیږي الله تبارک وتعالی دې موږ له دې عمل کولو توفیق راکړي